د پېښور ښار مشهوره هنرمنده لیلا خان څنګه واده کولو ته مجبوره شوه؟ لیلا خان چې څو کاله وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې مشهور او پیاوړي توپ اچوونکي راشد خان ته د واده کولو وړاندیز کړی و، خو راشد خان یې له دغه وړاندیزه انکار وکړ. لیلا خان چې د پېښور مشهوره سندرغاړې ده، په یو تازه ټویټ کې د واده کولو پریکړه کړې ده. نوموړې وایي له 12م ټولګي فارغ یم، خو موسیقۍ د نورو زده کړو فرصت را نه کړ. لیلا خان زیاتوي راشد خان مې سخت زړه مات کړی، خو اوس مې د راتلونکي ژوند لپاره نوی تصمیم نیولی دی. له هغه چا سره واده کوم چې مینه ناک وي خو مشهور نه وي. دا چې زه په هنر ژوندی یم او له هنر سره مې بېسارې مینه ده او د هنر په ډګر کې راته هنډ ونه ګرځي. دا و تاسو ته لنډ او مهم خبر، تر بیا ښې چارې.